د پرمختګ او خوشحالۍ ستر خبرونه. په سوداګریزو مالونو بار ریلګاډی له چین افغانستان ته را روان شو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د چین د ګانسو د شمال لویدیځ ولایت له مرکز لینژو څخه په سوداګرۍ مالونو بار یو ریلګاډی افغانستان ته وخوځېد. د سینوها خبري اژانس د راپور له مخې په دې ریلګاډي کې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حیرتان بندر پر لور روان شوی په 9 کانتینرونو کې د $1.5 میلیون په ارزښت مال وړل کیږي. د راپور له مخې دا سوداګریز مال چې د موټر پرزې، فرنیچر، دفتري او تخنیکي وسایل پاکې شامل دي، د چین د سینکیانګ ایالات، قرغیزستان او ازبکستان له لارو تیریږي. بل پلو کورنیو شرکتونو سره د اروزګان 4 قانونو تړونونه لاسلیک شول. د کانونو پټرولیم وزارت په اروزګان ولایت کې د 4 قانونو د تړونونو له لاسلیکولو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان وایي د روزګان د فلوریډایټ او فیروزي قانونو تړونونه له 4 کورنیو شرکتونو سره لاسلیک شوي دي او یاد شرکتونه باید د تړون شرایطو ته په پام قانون استخراج کړي. له دې سره سم د قانون او صنایعو خونه باید د قانون د تړونونه ورکړه باید په رڼا توګه ترسره شي او همداراز ګټونکي شرکتونه باید د یادو قانونو د پروسس چارې په کور دننه ترسره کړي. له بل لوري د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي تیر کال د $450 میلیون په ارزښت د افغانستان معدني مواد نور هیوادونو ته صادر شوي دي او په وینا یې کو د قانونو په راویستنه کې اسانتیاوې رامنځته شي نو هیوادوالو ته به د کار زمینو له برابرېدو سربیره به د هیواد عواید هم ډیر شي.